سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. په یو مدرسه کې یوه پیغله معلمه استاذه وه. هغه ډېره دینداره، هوښیاره او ښایسته وه. یوه ورځ څو استادانو ملګرو ترې پوښتنه وکړه چې ته دومره پوهه او ډېره ښایسته او هوښیاره یې، تر اوسه مو واده ولې نه دی کړی؟ دې یوه کیسه ورته راواخیسته او هغه کیسه داسې وه. ورته یې وویل د یو سړي یوه ښځه وه. له هغې 5 لوریانې پیدا شوې. په شپږم ځل یې چې ښځه حامله شوه، مېړه یې ورته وویل که دا ځل مو هم لور وزېږوله، ستا له لور او یا ستا نه به ځان خلاصوم. د زېږون ورځ یې راغله او شپږمه لور یې وزېږوله. مېړه یې سخت په غوسه شو. ماسخوتن یې نوې زېږېدلې لور له ځان سره واخیسته، په یو کاټن کې یې واچوله او د جومات خواته یې کېښوده، په دې نیت چې په شپه کې به یې څوک واخلي او دی به ورنه خلاص شي. سهار چې جومات ته ورغې، لور یې چا نه وه وړې. بېرته یې کور ته راوړه. بله شپه یې بیا جومات ته یوړه او هلته یې کېښودله. سهار بیا چا نه وه وړې. په دې ډول یې شپږ یا اووه ځله د نوې زېږېدلې لور جومات ته یوړه او راوړه. اخر ستړی شو او پرېښوده. په دې سره یې مور هم خوشحاله شوه. د الله جل جلاله شان ګوره، دا ښځه چې اووم ځل حامله شوه، خدای زوی ورکړ، خو په لوڼو کې یوه لور مړه شوه. وخت په تېرېدو سره الله جل جلاله دې سړي ته 5 زامن ورکړل چې یو زوی به یې پیدا کېده، یوه لور به یې مړه کېدله. 5 زامن یې چې پوره شول، 5 لوڼه یې وفات شوې. یوازې هغه کشره لور یې پاتې شوه چې پلار به جومات ته وړه چې ځان ترې خلاص کړي، خو هېچا به ځان سره نه وړه. څه وخت وروسته یې ښځه هم وفات شوه. زامن یې ځوانان شول او لور یې لویه شوه. استاد جنۍ خپله کیسه په مخ بیوله او ویې ویل د دې سړي زامن چې ځوانان شول، ودونه یې وکړل او هر یو د خپلې ښځې سره لاړو. پلار یې اخر له هغې لور سره پاتې شو چې ده به په ماشومتوب کې جومات ته وړه چې ځان ورنه خلاص کړي. شپې ورځې تېرېدلې. نن هغه پلار په ډېر کمزوري حالت کې دی. خپلو ټولو زامنو پرېښی دی، هر یو په خپله مخه تللي دي، خو همغه لور یې ساتي چې دی وجود نه شو زغملی او څو ځله یې د هغې د ورکولو کوشش کړی و. استاد جنۍ له خپلو ملګرو پوښتنه وکړه چې تاسو به دا کیسه نه وي اورېدلې او نه به دا نجلۍ او د هغې پلار پېژنئ. هغوی وویل نه، تاسو له ما پوښتنه وکړه چې واده شوي ولې نه یې. زه اوس واده نشم کولی. هغه نجلۍ زه یم، زه خپل پلار نشم پرېښودلی، هغه ډېر کمزوری دی او ساتنه یې زما په غاړه ده. زامن یې کله په میاشتو میاشتو پوښتنې ته راشي او نور هر یو خپل کار کوي. اوس مې چې پلار ته هر وخت زما د ماشومتوب کیسه وریاده شي، ډېر خفه شي او پښیمانه شي او سخت وژاړي. دوستانو ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. د کیسې مقصد دا دی چې هېڅکله هم په لوڼو باندې ناشکري کول نه دي پکار، ځکه چې لوڼه د الله جل جلاله رحمت دی. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. که خوښه شوې مې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.